امرخیل وایي چې منظور لکه ګلاب که په زنځیرونه هم وتړل شي نو خوشبويي به خپروي. ملګرو د افغانستان اسلامي جمهوریت د ولسمشر غني ستر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د منظور پښتین پر راخوشي کېدو سخته خوشحالي خوښودله او ډېرې زبردستې خبرې وکړې چې د خلکو زړونه یې له ځان سره وګټل. راځئ چې امرخیل څه وایي په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار ضیاء الحق امرخیل هم د منظور پښتین د راخوشي کېدلو په غبرګون خوښي ښودلې ده او هغه یې د یو بېوسه کړېدلي ولس غږ او څراغ یاد کړی دی. د ولسمشر غني سلاکار ضیاء الحق امرخیل له زندانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدلو وروسته په یو ټویټ پیغام کې خوښي ښودلې ده او د لر او بر پښتنو ته د هغه د خلاصون له امله مبارکي ویلې ده. نوموړي په ټویټ پیغام کې زیاتوي د زندان له تنبو د منظور پښتین راخوشي کېدل دي هغه د هغه پلویانو او ټول حق غوښتونکو ته ډیر مبارک وي. د افغان ولسمشر په ګډون د هغه سلاکار ضیاء الحق امرخیل هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کلک ملاتړی بلل کېږي. هغه تل د منظور پښتین او د دې غورځنګ ننګه کړې ده. نوموړي په داسې مهال کې د مبارکۍ ټویټ پیغام خپور کړ چې نن په ډیری اسماعیل خان سیمه کې محکمې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ټول ضمانتونه ومنل او هغه یې له زندانه آزاد کړ. منظور پښتین شاوخوا میاشت وړاندې د پاکستاني ځواکونو له لوري په دې تور ونیول شو چې ګواکې د ریاست پر ضد یې څرګندونې کړې وې. د هغه د خلاصون پر موخه پر لر او بر بلکې په ټوله نړۍ کې لاریونونه ترسره شول چې په پایله کې هم له زندانه راخوشي کړی شو. دا مهال په لر او بر کې د منظور پښتین د خلاصون وروسته خوښي روانه ده او د هغه د لیدلو لپاره ډلې خلک ور روان دي. نن په ډیری اسماعیل خان کې په سلګونه خلکو د هغه هرکلي ته هم ورغلي وه او تر پایه یې ملتیا وکړه. منظور پښتین د خلاصون وروسته سمدستي په خپلو څرګندونو کې ویل چې دوی به د دا ډول زندانونو نه ویریږي بلکې لا به مضبوطه شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بله ویډیو مو په لوی رب سپارم.